میدان وردګ چې له هر لوري یې د بیا رغونې زیري اورېدل کیږي. دا ځل د یاد ولایت چک ولسوالۍ کې د څه کم 9 میلیونه افغانیو په ارزښت د اوبو 2 شبکې او 25 څاګانو د ترمیم چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د دریو پروژو افتتاح ده چې یوه شبکه د دې کلي کې ده، دا د اوبو ذخیره ده، دویمه د څاګانو د 25 څاګانو ترمیم ده. پروژه چې د مونږ د همدې ولسوالۍ د سپین خاوري په کلي کې هغه هم د اوبو شبکه ده. په دې خپله خبر باندې ولاړ یم انشاءالله. وعده درکومه چې د صحت په برخه کې به انشاءالله چې د تاسې دغه مشکلات زه له رئیس صاحب سره شریکوم او رئیس صاحب ته به وایم چې د تا په وس کې نه وي دغه مشکل ما ته راخلاصه که، زه به انشاءالله د وزارت سره شریکوم. او همچنان د تعلیم و تربیې او د سرکونو خبره خو لکه کونج پورې چې تاسې رسولې ده، نو انشاءالله چې کله هغه عمومي سرکو څخه امارت اسلامي خلاصو بیا موږ ته هم دا وعده راکړې ده. د یادو سیمې اوسیدونکي وایي په تیر کې د څښاک پاکو اوبو نشتون له ستونزې سره مخ کړي وو. خوښ دي چې اوس یې دا ستونزه حل او زیاتوي چې مسؤلینو یې د اوبو نللیکې تر کورونو ورسولې دي. نو دغلته وینې موږ ته د څاګانو او د تیپسې د اوبو رسولو شبکې د موږ سره ډېره مرسته کړې ده. وینې اوس هم کورو کې بس اوبه دي، نور کله مخکې موږ ډېر تکلیفونه او زحمتونه په پنګي او یا په بوشکو باندې د بله ځای راوړلې. ډېر منندوی خصوصا د انکشاف دیاد د رئیس صاحب څخه، ځکه د ده په همکارۍ او د ده په هلو ځلو دغه ځای انتخاب شوی دی او وخت په وخت یې هیئت را لېږلی دی، د پروژې نه یې بررسي کړې ده. د ویلو ده چې د یادو پروژو په جوړېدو سره 638 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شوې او مسؤلین د سیمې له اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د اوبو له شبکو په سم ډول ساتنه وکړي.